بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخونکی او مهربانه دی. ګرانو وطنوالو، د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته که هغه د دنیا په کوم هیواد کې هم شته دي د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پیرزونې وړاندې کوم. څنګه چې ما تاسو ته پیغام درلېږلی و چې زه به نن تاسو ته په دې موضوع چې پاکستان یو هیواد دی او که یوه پروژه ده په اړوند باندې خبرې کوم. خو دا پروژه دومره مزداره، غلیظه، بدنامي زمانه او لعنتي پروژه وه چې هغه په یو پروګرام کې نه ځایدله. نو ما په برخو کې وویشله چې زه د هغې اولنې برخه نن ستاسو په خدمت کې وړاندې کول غواړم. څنګه چې ما تاسو ته په تیر شوي ویډیو کې ویلي وو چې د هندوستان وایسرای لارډ ویلنګټن ویل چې په هندوستان کې انتخاباتو ته لاره هواره ده او کانګرس دا انتخابات نشي ګټلی. خو په کال 1934 کې لارډ ویلنګټن لرې کړی کېږي او د هغه په ځای لین لیکتو د هندوستان وایسرای جوړیږي. ګرانو خویندو او ورونو، په ولس کې کار کول ډېره لویه قرباني غواړي. نو کانګرس خو لګیاو په ولس کې د انګریزانو نه د ازادۍ دپاره هلې ځلې کولې، وهل ټکول، جیلونو ته تلل او مړه کېدل، دې ته کانګرس غاړه ایښودې وه. خو بل اړخ ته مسلم لیگ د انګریزانو په اوږو باندې سور و. نو په دې وجه د مسلم لیگ او د عام ولس په منځ کې فاصلې ډېرې زیاتې وې او ولس هم په دې پوهه و چې جناح او د هغه ملګري د انګریزانو ایجنټان دي او د مسلم لیگ مشران په بې سره سرانو، بې ریاسته نوابانو، ډرن خانبادرانو، تش په نوم پیرانو او خان صاحبانو باندې مشتمل وو او د یورپي تعلیم ځپلې او د هغوی تهذیب او تمدن وهلې بیرسټرانو او وکیلانو د غریب ولس سره څه کار و. د ازادۍ جنګ او د خپلو کروړونو بربنډو ماشومانو د ښه ژوند دپاره کار کول د لت کوپړې مشرانو کار نه و. د دې دپاره نه ماتېدونکې حوصلې، جذبې او روحاني وجدان غواړي. دا کار د شرابیانو، بد عمله، د اسلام نه بېخبره د انګریزانو د ایجنټانو کار نه و. او نتیجه دا وه چې د مسلم لیگ دې مشرانو په ځای د دې چې ولس سره په تماس کې شي، نو شپه او ورځ به دوی په دې پسې ګرځېدل چې څنګه د انګریزانو خدمت وکړي او د دې په مقابله کې به کانګرس ورځ په ورځ په ولس کې ځان مضبوطولو او د ازادۍ دپاره قدم په قدم مخ په وړاندې باندې روان و. او پیرنګي هم په کانګرس پسې شاته روانو. خو چې کانګرس به کومه نوې مطالبه وکړله نو انګریزانو به د دوی زړې غوښتنې ومنلې. نو هر کله چې کانګرس په کال 1930 کې د مکملې ازادۍ اعلان وکړو نو انګریزانو د کانګرس د مخکینۍ غوښتنې د صوبایي خودمختارۍ اعلان وکړو او دغسې د کال 1935 د اکټ د لاندې په هندوستان کې د مرکزي او صوبایي اسمبلیو دپاره انتخابات اعلان کړل شول. انتخابات په کال 1938 کې وشو چې هغې د پیرنګي سترګې رڼا کړې، ځکه چې هغوی د کانګرس قوت څه قوت نه ګڼلو. هغه د خپل حکومت د ډنډې په زور او د دولت په نشه کې مست د خپلو خوشامندګرو او بړیسو په غلطو اطلاعاتو تېروتلي وو او دای په خیال کې هم نه راتلل چې کانګرس به په 11 صوبو کې د صوبه سرحد په شمولیت په 8 صوبو کې انتخابات ګټي او هغلته به د حکومتونو جوړولو جوګه شي. د مسلم لیگ په سند او صوبه سرحد کې خو یو ممبر هم نو او د پنجاب په 4 سیټونو کې د مسلمانانو او چې کوم څومره سیټونو نو په هغې کې صرف یو سیټو او په بنګال کې په 119 د مسلمانانو په سیټونو کې 40 سیټونه مسلم لیگ ګټلي وو چې ټول د صوبایي اسمبلۍ سیټونه 250 وو. نو مسلم لیگ په ټول هندوستان کې په مسلمانانو کې صرف 4% سیټونه وګټل. نو پیرنګي خو یو خوا د کانګرس دې کامیابۍ خفه کړو، خو د کال 1935 د اکټ د لاندې د صوبایي خودمختارۍ اعلان شوی و او پیرنګي په دې مجبور و چې 8 صوبو کې به کانګرس د حکومت په حواله کېږي. نو په دې باندې انګریز ډېر زیات دلګیر و. خو اوس به ګورو چې انګریز بچي به مخکې څه کوي. نو چونکې انګریز خو د کال 1935 د اکټ نه پس په دې مجبور و چې د صوبایي انتخاباتو نه وروسته به د مرکزي اسمبلۍ انتخابات کوي او بیا به د اکثریت په بنیاد مرکزی حکومت د هندوستان هم اکثریتي ډلې ته سپارل کېږي. خو د موجوده د صوبایي انتخاباتو د نتیجې په بنیاد کې دا د هیڅ شک خبره پاتې نه و چې د مرکزی اسمبلۍ انتخابات به هم
کانګرس ګټي. نو په داسې حالاتو کې انګريز اوس بل لوبه شروع کړه چې په هندستان کې مختلف قوتونو چې کوم دي هغه یوځای کړي او د کانګرس مقابله ته ودروي. نو اولنې قوت په هندستان کې د 400 وخت تر 400 او 40 په ریاستونو وو چې د غیر ریاستونو حاکمان راجګان او نوابان به انګريزانو ټاکل. دا خلک به ټول د انګريزانو غلامان وو، دا راجګان او د دې ریاستونو ولس به د دې حاکمانو راجګانو او نوابانو غلامان وو. دویمه ډله د مسلم لیگ او د نورو مسلمانانو تنظیمونو وو چې ټول په خپل منځ کې سره به اتفاق وو. په صوبه سرحد کې 95% مسلمانانو او هغوی د کانګرس سره تړلي وو. په پنجاب کې یونینس پارټي د سر سکندر حیات د مشرۍ لاندې کار کولو او په صوبه سند کې سند یونایټډ پارټي د الهي بخش صبرو د مشرۍ لاندې کار کولو او په بنگال کې هم د مسلم مجلس پر نامه یو تنظیم انتخابات ګټلي وو چې فضل حق سر خواجه ناظم الدین او حسین شهرور دوی مشران وو. دریم قوت د هریجنو وو چې اوچود به ورته ویل چې هندوانو به د هغوی ته ډېر په سپک نظر کتل. د دوی مشر امبیډکر وو. نو انګريزانو دا فیصله وکړه که چېرې دا په کورونو اچوتې د هندوانو نه راجدا کړل نو په دا شان به د هندوانو شمیر کم شي او قوت به هم ډېر زیات ښکته راپرېوځي. او څلورم طاقت پیرنګي د هغه لیبرلز ګڼلو چې څوک په کانګرس کې وو، خو دا هغه کسان وو چې د ډرایینګ روم سیاست به کولو. په کال کې به چېرته راجمع شول، اوږده تقریرونه به وکړل او تجویزونه به پاس کړل او بس نور هیڅ نو، بس نشستن، گفتن او برخاستن، خو عمل هیڅ نه. نو انګريز دا سوچ وکړو که چېرې زه دا څلور قوتونه د کانګرس خلاف راځي کړم نو دوی به په خپل منځ کې په چنګاو شي او زه به ترېنه لږه ساه واخلم. ګرانو وطنوالو، په هندوستان کې ټولې حلقې 1500 او 1580 چې په کومو کې انتخابات شوي وو. د مسلمانانو 400 او 480 سیټونو کې مسلم لیگ صرف 108 سیټونه ګټلي وو، یعنی د 300 او شپږ او یا حلقو نمائندګي د مسلم لیگ نه علاوه نور مسلمانانو کوله. خو بیا هم پیرنګي په دې ټینګ خته وو چې مسلم لیگ د هندستان د مسلمانانو واحد نماینده جماعت دی او کانګرس سره په یو حیثیت باندې ودرولې وو. یعنی تاسو فکر وکړئ چې انګريزانو ځان داسې په برغو سترګو ړوند کړی وو چې د مسلمانانو په 480 حلقو کې اکثریت هغوی 108 ګڼي او 300 او شپږ او یا چې کوم سیټونه دي هغه اقلیت ګڼي. څومره د افسوس خبره ده. په مرکز کې په 11 صوبو کې په 8 صوبو کې د کانګرس حکومت وو او په نورو 3 صوبو کې هم د مسلم لیگ درک نه لګیدو. د مسلم لیگ په یو صوبه کې هم حکومت نه و، خو انګريزان وایي چې نه، د کانګرس او مسلم لیگ حیثیت زموږ لپاره یو برابر دی. انګريزانو ځان په داسې سترګو کړی وو او په بربنډه د مسلم لیگ مرسته کوله. ګرانو وطنوالو، په دې وخت کې د پیرنګي ټوله مخه شوروي اتحاد یعنی سوویت یونین ته وه چې څنګه د شوروي اتحاد د پرمختګ لاره په هندستان کې ونیسي. خو چې کله په 1 سپتمبر کال 1909 کې هټلر او موسولیني په یورپ باندې چغه وویسته او دویم جهاني جنگ شروع شو او یو درز غوبل جوړ شو او د یورپ دا واړه ملکونه به یو د ستوني نه ښکته کول او بیا د هټلر جرمني قام په اختیار چې جرمني په پیرنګي رڼا راستوره شپکړه او اخر پیرنګي په دې مجبور شو چې په سپتمبر کال 1909 کې د جرمني او اټلی خلاف اعلان جنگ وکړو. خو چاپیره په دنیا کې د یورپی ملکونو کالونیوي او د دې ملکونو خلک غلامان کړیو. نو په دې وجه د یورپ دا جنگ په داشان د ټولې دنیا جنگ جوړ شو او په خصوصیت سره د هندستان دولت او فوج خو د پیرنګي خپلو. نو د دې وجه نه چې کله پیرنګیانو د جرمني خلاف اعلان جنگ وکړلو نو دلته د حکومت هند اړخ هم په جنگ کې د شمولیت اعلان سمدستي وشلو. خو په دې جنگ کې چې کله د هندستان اعلان وشو نو په هندستان کې یو عجیبه حالت جوړ شو. کانګرس په دې اعلان جنگ ډیر زیات بد وګڼل چې دلته موږ په 8 صوبو کې د قام نمائندگان یو او زموږ نه چاته پوسټ قدر کوم نه کړو. نو انګريز زموږ دا توقع څنګه کولی شي چې موږ دې په دې جنگ کې ایسا واخلو. کانګرس انګريزانو ته وویل چې تاسو وایي چې د دې دوه قومونو او نظریو جنگ دی چې هټلر یورپ په مخ راغشت دي او مسولینی په افریقا کې لګیا دي لکه د ایتوپیا خلک غلامان کوي. نو یو اړخ ته تشدد، غلامول، ظلم او زیاتې دي او بل اړخ ته د انسانیت د حقوقو د تحفظ او د آزادۍ د عالم مردارو ډله ده. نو کانګرس وایي چې بشکه زمونږ همدردي به هم دغه د آزادۍ، انسانیت او د جمهوریت د ملګرو قوتونو سره وي، خو حکومت برتانیا دي صرف دومره اعلان وکړي چې د جنگ نه پس به دوی هندستان آزادوي
او هم په دغه صورت کې به دا د هندوستان د محکوم او غلام ولس د پاره هم د ازادۍ جنگ شي او بیا به قام او ملت په دغه جذبه او جوش په جنگ کې حصہ واخلي. ګران وطنوالو، که انګريز دا وعده نه کوي، دا ورته کانګرس خبره کوي، نو بیا دا جنگ که د چا د پاره د ازادۍ او انساني حقوقو جنگ وي به خدا هندوستان د پاره به بدستور او مستقله غلامي وي. نو په داسې حالاتو کې به کوم یو قوم ځان صرف د دې لپاره په داسې جنگ کې تباہ او برباد کړي چې د هغه جنگ په نتیجه کې ځان له غلامي، مریتوب، د زنجیرونو بیړې او هتکړۍ وګټي. دا لانجه د انګريز او کانګرس په منځ کې شروع وه. کانګرس په دې خپله مطالبه باندې بالکل ټینګ ولاړ، خو د بل اړخ ته مسلم لیگ د پیرنګي سره د غیر مشروط تعاون په اعلان هم اکتفا ونه کړه، بلکې کانګرس هم په دې ملامته کړو چې په داسې حالاتو کې چې پیرنګي د مرګ او د جون په کشمکش کې ګیر دی او کانګرس د هغه د مجبورۍ نه غلطه فایده اخلي او په دې طریقه ترنه ځان له د حقوقو تحفظ غواړي. نو کانګرس خو ځان له څه حقوق نه غوښتل، هغوی خو د ټول هندوستان ازادي غوښتله چې په هغې کې مسلمان قوم هم شامل وو، ځکه چې یوازې هندوان غلامان نو، مسلمانان هم غلامان وو. د دې برخلاف د کانګرس دا موقف و چې پیرنګي دومره مظلوم او کمزوري دی، نو په دې مظلوم او محکوم هندوستان هم ورحمیږي، خو معلومیږي چې د پیرنګي نیت خراب دی او ځان له دومره کمزوري نه ګڼي، نو اوس خو به د هندوستان ازادۍ وعده قدر ته کړې وه. او کانګرس خو دا نه وایي چې ګنې اوس دې د جنگ په منځ کې سمدستي پیرنګي کډه وکړي او هندوستان دې پرېږدي. نو کانګرس وایي که چېرې دا جنگ سبا انګریزان وګټي، نو انګریزان خو به خپل سلطنت وګټي او باچایي به بچ کړي، خو د هندوستان به څه حال وي. کانګرس وایي چې زه نن هم غلام یم، که په جنگ کې مړ شم نو هم به غلام مړ شم، او که جنگ مې وګټلو نو هم به غلام یم. نو بیا دا خبره په ډاګه څرګنده ده چې دا جنگ به د چا دپاره د ازادۍ جنگ وي، خو د هندوستان پکې سویمه برخه ده. سود او زیان به د پیرنګي او جرمني وي او هندوستانیان به پکې چټي سر ورکوي او ځان به په دې کې دل کوي. نو اخر ولې او د څه لپاره؟ خو انګريز هم په خپل حق ټینګ ولاړو. نو کانګرس فیصله وکړه چې زمونږ په کومو اتو صوبو کې حکومت دی، نو مونږ به د هغې نه استعفاګانې ورکوو. چنانچې د هندوستان اتو وړو صوبو وزارتونو نه د کانګرس په هدایتو استعفاګانې ورکړې او په دغه شان صوبایي خودمختاري ختمه شوه او په دغه صوبو کې د مرکزي حکومت راج قایم شو. په ملک کې د خپل آئینی، قانوني، انساني او ولسي حقوق د تحفظ لپاره کانګرس استعفاګانې ورکړې او مسلم لیگ دغه ورځ یوم نجات وګڼله. خوشاله جلوسونه او چراغان کولو چې اختیار د قام د منتخبو ممبرانو په ځای نیغ پر هغه انګریزانو حاکمانو له پلاس باندې ورغلی. په دا شان د کال 1915 اکټ د لاندې هغه ورکړې صوبایي خودمختاري لاله او اختیار صوبایي ګورنر ته په حواله کړی شو چې هغوی قام ته نه بلکې وایسرا ته جواب دی. ګران وطنوالو، بل اړخ ته مسلم لیگ لکه د سوټو د ګونګټ په خپل ماحول کې نښتی و. د مسلمانانو د حقوقو د تحفظ په پرده کې د مسلمانانو د تقسیمولو او کور ورانولو پسې راوتی و او په هندوستان کې د مسلمانانو هغه لوی طاقت ختمولو ته بډې راښکلې وي او انګریزانو له مسلم لیگ دا موقع په لاس ورکړې وه چې دنیا ته به انګریزانو ویل چې موږ خو هندوستانیانو ته اختیار ورکوو، خو هندوان او مسلمانان سره په خپل منځ کې نه جوړیږي، نو اختیار چاته په حواله کړو. خو چې کله کانګرس د اتو صوبو د وزارتونو نه استعفاګانې ورکړې، نو دنیا په هغې ډېر زیات عکس عمل وښودو. نو وایسرا د دنیا د اصلي ستونزو د پټولو دپاره چې د دنیا نه دا ټولې خبرې پټې کړي، ګاندي او د کانګرس صدر راجندرا پرشاد ته بلنه ورکړه چې دوی دې سره په خپل منځ کې څه تړون وکړي. نو ګاندي د دې نه انکار وکړو چې زما جګړه خو د مسلم لیگ سره نه ده، زما جګړه خو د انګريز سره ده. خو وایسرا نن لیدکو به چرې هم د کانګرس او پیرنګي د مخالفت ذکر نه کولو او مسلم لیگ انګریزانو دومره په سر خېجولي وو چې مسلم لیگ به وي چې صرف مسلم لیگ د هندوستان د مسلمانانو واحد نماینده جماعت دی. ګرانو وطنوالو، بله به مسلم لیگ دا خبر کوله چې په کومو صوبو کې د کانګرس حکومتونه دي، نو په هغې کې د مسلم لیگ هم حصه ورکړی شي. خو عجیبه خبره خو دا وه چې په دغه صوبو کې د مسلم لیگ سره یو ممبر هم نه و. انګریزانو ته پته ولګېده چې مسلم لیگ په ولس کې هیڅ قوت نه لري او دوی صرف زمونږ په اوږو ناست دي. خو د روس د اشتراکي تحریک بلا د پیرنګي په دماغ باندې سوره وه او هغه دا لیدل چې څومره د جرمن او د انګریز جنګ اوږدېږي نو فایدې روس ته میلاویږي. او د هندوستان په شان د انګریزانو یوه لویه
کالوني د خطر لاندې راځي. نو پکار ده چې د روس د اشتراکي نظریې د پرمختګ لاره د اسلام د نظریې په ذریعه باندې ونیسو. نو هغوی په هندوستان کې د مسلم لیگ انتخاب وکړو چې د روس د نظریې د مقابلې لپاره خپل مذهب اسلام د انګریزانو د خوښې او د هغوی د پالیسۍ مطابق استعمال کړي. او په هغې ما په تیر شوي ویډیو کې بحث کړی و چې څنګه په کال 1940 کې د لاهور قرارداد منظور کړی شو. خو انګریز بچي سره هغوی دا فکر هم کوو چې هسې نه چې موږ پاکستان جوړ کړو او بیا راته دوی سترګې برند کړي. نو انګریز بچي په دې هم سوچ کړی و. هغوی دا مصیبت تیار کړه چې پاکستان به موږ د پښتنو، بلوچو، سندیانو او د بنګالیانو په ځمکه جوړ کړو او دا ټول به موږ د اسلام او پاکستان په نوم د پنجابي فوج او سیور ملټري اسټابلیشمنت ته په حواله کړو. خو نه بلوچ، نه پښتانه، نه سندیان او نه بنګالیان به د پنجاب دا برتري مني او هر وخت به د پنجاب سره مشتي ګریوان وي. بل دا چې د مغربي پاکستان او مشرقي پاکستان په منځ کې به 1500 کیلومتره فاصله وي او په دې علاقه کې به ورته دشمن پروت وي. نو پاکستان به همیشه دومره کمزوري وي چې یا به د انګریزانو او یا به د هغوی د اتحادیانو لاس ته ټول عمر ناست وي. بل اړخ ته دا خبره څرګنده وه چې د پاکستان جوړېدل به د هندوستان په تاوان تمامېږي. خو د ټول لوی تاوان او لوی نقصان به مسلمانانو ته کېږي چې مسلمانان به په 3 برخو کې ویشل شي. یو برخه به په هندوستان کې پاتې شي، بل به پاکستان ته راشي او درېمه برخه به مشرقي پاکستان کې شتون ولري. نو د هندوستان تقسیم په اصل کې د مسلمانانو تقسیم او فائدې صرف او صرف انګریز ته وتله، ځکه چې دا د انګریزانو پالیسي وه چې هغوی اسلام او مسلمانان د خپلو ګټو دپاره استعمال کړي. خو انګریزانو چې پاکستان په کومو صوبو کې جوړاوه لکه پنجاب، سند او صوبه سرحد، نو په هغې کې خو د مسلم لیگ په پنجاب کې صرف یو سیټ او سند او په صوبه سرحد کې ورسره یو سیټ هم نه و. او په ټولو مسلمانانو کې د مسلم لیگ حیثیت دا و چې د مسلمانانو 150 ممبرانو کې هم یو د پنجاب ممبر و. خو مسلم لیگ څه وایي چې زمونږ په وینا به د هندوستان د مستقبل فیصله کیږي او صرف مسلم لیگ به د مسلمانانو د نمائندګۍ حق لري او انګریز به چې به دوی په شا باندې ټپول. په صوبه سرحد کې 15% مسلمانانو او هغلته خودي خدمتګار او کانګرس انتخابات ګټلي وو، خو پښتنو ته د حق نو ورکړی کېدو چې د مسلمانانو د نمائندګۍ دعوا وکړي. خو ګرانو وطنوالو، دلته یو بله واقعه وشوه چې کله په صوبه سرحد کې خودي خدمتګار او کانګرس انتخابات وګټل، نو په دغه وخت کې د صوبه سرحد وزیر اعلی صاحبزاده عبدالقیوم خان وو. نو خدای خدمتګار د صوبایي اسمبلی اجلاس په ایبټ آباد کې راوغوښتو چې په صاحبزاده عبدالقیوم خان باندې ووټ اف نو کانفیډنس یعنی د عدم اعتماد ووټ منظور کړي او هغه د خپل عہدې نه لرې کړي. نو چې کله غونډه شروع شوه نو په هغې کې صاحبزاده عبدالقیوم خان یو داسې تقریر وکړو چې ولی خان په خپل کتاب کې لیکي چې زه یې هم خویولی وم. ولی خان لیکي چې د خپل تقریر په دوران کې صاحبزاده عبدالقیوم خان مون خدای خدمتګارو ته ګوته ونیوله چې په دې غونډه کې داسې کسان ناست دي چې د دې عظیم پښتون قوم مخ د خپل اصلي وطن په ځای دهلي ته اړوي. او بیا چې کله د صاحبزاده عبدالقیوم خان د باچا خان سره ملاقات و، نو باچا خان د صاحبزاده عبدالقیوم خان وویل چې مخکې به هندوستان پښتنو ته کتل چې دوی به څه فیصله وکړه، نو هندوستان به په هغوی پسې روان و. خو ستا په وجه اوس پښتانه تا هندوستانیانو ته کېنول چې اوس هندوستان څه فیصله کوي، نو تاسو پښتانه په هغې پسې روان کړي وي. او بیا دا وخت ثابته کړه چې هم دغسې وشو چې زموږ کارپرسته پښتنو ته زموږ نه صرف شامل باجې جوړ شوي وي چې څه به راته کانګرس وویل نو هم هغه به مونږ کول. او بل اړخ ته عجیبه خبره خو دا وه چې د پاکستان د جوړېدو مطالبه هغه چا کوله چې په کوم ځای کې به پاکستان نه جوړېدلو، لکه د لکنو، بمبې، مدراس او ناگپور علاقې. خو چې چا به په دې علاقو کې د مسلم لیگ د مشرانو نه تپوس وکړو چې ته په مدراس کې د اکثریت نه تنګ یې، نو ته وایې چې مال سره علاج شته، زه ورته په پاکستان په پېښور کې جوړوم. یخني دې په لکنو کې کېږي او اور ورته د خیبر په څوکه بلوي او د هغې او د دې به ورته تودېږي. نو دې حالاتو ته که په سړه سینه او په یخ دماغ سوچ وکړی شي، نو د مسلم لیگ مشرانو ته پته نه لګېده چې دوی څه کوي او څه غواړي، ځکه چې د پاکستان نظریه خو د دوی نظریه نه وه، بلکې دا خو د انګریزانو یوه پروژه وه چې مسلم لیگ مخ په وړاندې باندې بوتلله. د هند په تقسیم کې نه د هندوستان خیر و او نه د مسلمانانو، بلکې دا صرف د پیرنګي د بینالمللي سیاست د مخکې بوتلو دپاره یو قدم او پروژه وه. بل چې د مذهب په نوم یو هیواد پاکستان جوړ شي، نو په دنیا کې خو د مسلمانانو ډېر هیوادونه دي، خو هر یو ملک خپل جدا جدا تهذیب، تمدن، ژبه، د استوګنې طریقه، خپل ژوند او ژواک لري.
او په دې ملکونو کې چېرې هم دا فکر نه دی پیدا شوی او نه چا دا فکر کړی چې د مذهب په نوم د ټولو ملکونو دا سرحدونه روان کړي شي او دا ټول ملکونه دې په یو ملک کې راجمع کړي شي. خدای مکه که چېرې سبا په عربو کې اسلام نه وي نو بیا به هم عربیان وي، که په ترکیه کې اسلام نه وي نو بیا به هم ترکان وي. مصران هم د خپل زوړ تهذیب نه لاس اخیستلو ته تیار نه دي، خو که په پاکستان کې اسلام نه وي نو بیا به څه وي؟ او د پاکستان د جوړېدو دا پروژه به څومره کامیابه وي او آیا د ژبې ژوند ژواک تمدن او تهذیب دا کشش به د مذهبي عقیدې په زور هغه مات کړی شي؟ او هم هغه شان په کال 1901 کې د بنګالیانو قام پرستۍ د پاکستان د تش په نوم د اسلامیت او د پاکستانیت نظریو لمات ورکړه او خپل ازادي واغشته. او ان شاء الله چې نور به پنجاب د اسلام د سپېڅلي نوم او پاکستان د پښتنو، بلوچو او د سنجانو د غلامۍ لپاره استعمال نکړي شي او پاکستان به په خپل طبيعي او منطقي شکل کې پنجاب ته پاتې شي، ځکه چې پاکستان اوس هم پنجاب دی او پنجاب پاکستان دی. مونږ پښتانه د بل چا وطن نه روانو، مونږ خپل وطن آزادو او د خپل پلان لیک وطن د اباسینه تر د امو پورې لوی افغانستان جوړو او دا یو طبيعي عمل دی، ځکه چې د لر او بر پښتانه ټول یو تن، یو وجود او یو وینه ده. اوس هغه وخت نه دی چې برتانوي استعمار به دنیا ټوټې او خطرې کوله. نن د لر او بر پښتانه چې کوم خپل تاریخي وطن لوی افغانستان دی هغه غواړي او که چېرې داسې ونشي نو بیا زمونږ د دشته آزاد افغانستان شتون هم په خطر کې پریوزي، ځکه چې مونږ په دویم جهاني جنګ کې ولیدل چې جرمني یو مضبوط هیواد و، نو د ګاونډیانو دا واړه هیوادونه به په ګنټو کې د ستوني نه تیرول او مختلف واړه هیوادونه تخت او تاراج کړل او په موجوده وخت کې د برتانوي استعمار ناجایزه اولاد پاکستانی استعمار افغانستان ته سترګې خړې کړې دي. د افغانستان نفوس تقریبا د 1.5 میلیونه پورې دي، خو د پاکستان نفوس 209 میلیونه دي. نو ځکه د پاکستانی استعمار خونړۍ سترګې د افغانستان شتون ته ډېر په بد نظر ګوري. نو د لر او بر یو ځای کېدل د آزاد افغانستان د بقا او سالمیت ضمانت دی. خو که موږ لر او بر یو ځای شو نو موږ صرف پښتانه 80 میلیونه جوړیږو او د دې نورو غیر پښتون ورونو سره تقریبا 100 میلیونه نفوس به د افغانستان جوړ شي او د خپل وطن واک اختیار به مو په خپل لاس کې شي. نو بیا به موږ د دې جوګه شو چې د مهذب دنیا سره د سیال په قطار کې ودرېږو، ځکه چې اوس دنیا هم په دې سوچ کوي چې د افغانستان د 1.5 میلیونو د نفوسو هیواد ته لاس ورکو او کنه د پاکستان په شان د 209 میلیونو د نفوس هیواد له لاس ورکړو. نو ظاهر خبره ده چې هغوی به د پاکستان مرسته کوي، ځکه چې دنیا وایي چې پاکستان زموږ د ګټو خیال ساتلی شي او د افغانستان د دولت مشران خو د خپل ولس او د خپل وطن د ګټو خیال نه ساتي، نو زموږ د ګټو به څه خیال وساتي؟ ټول یا د چوکو او یا د پیسو غله دي او هم دغه وجه ده چې نن افغانستان په دنیا کې بالکل یوازې دی. ګرانو وطنوالو، په دنیا کې دوست به دشمن نشته، بس د ستراتیژیکي او اقتصادي ګټو جنگ دی چې بهر دنیا افغانستان له څه ورکوي نو د افغانستان نه به څه غواړي هم. خو د بده مرغه د افغانستان په مشرانو کې دا صلاحیت نه و او نه شته چې د بین المللي دنیا د یو لوبغاړي په ډول خپل کردار ولوبوي، بس د خپل چوکو د خوندي کولو لپاره هر څه کوي. که وطن او ولس ته واقعيږي نو د هغوی پیسه د پاکستان د جوړېدو مسله یو سیاسي مسله وه، خو دې له قصدن یو کافر انګریز مذهبي شکل ورکړو او داسې نارې پورته کړلې لکه پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله. نو سیاست په ځای پاتې شو، خو د کفر او د اسلام جنگ ترېنه جوړ شو. نو سیاست خو لاړو پسې نه شو او هغه غیر مسلم خو پرېږده ولې هغه قام پرسته وطن دوسته طریقه پسند مسلمانان با عمله عالمان د پیرنګي سامراج دشمنان د وطن د لارې مجاهدین هم د دې مذهبي لیونتوب ښکار شو. بس هغه کس بخه مسلمان وو چې چا به د انګریزانو پالیسي مخ په وړاندې بوتله او د انګریزانو په وینا به د هندوستان تقسیم ته ملا تړلې وه او بل اړخ ته په ولس باندې یو انتها پسند او جذباتي پرغز راغی. با عقل، با شعور، په وطن او ازادۍ مین او د سیاسي میدان تجربه کار کارکنان یو خواته ودیکل شول او دا لوبه چا جوړه کړې وه؟ یو کافر پیرنګي چې د مسلمانانو ازلي دشمن و. او د پاکستان د پروژې سرته رسولو لپاره انګریزانو د کرکې او د نفرت یو داسې لوبه توده کړې وه چې نه صرف هندوانو او مسلمانانو د یو بل په مرۍ چړې کېښودې، بلکې مسلمانان هم د یو بل وینو ته تکې کېناستل او صرف هغه قام خرڅه، بدماش، زناکار او شرابیان
مسلمانان پاتې شول چې چا د پیرنګي لپاره خپل دین او ایمان خرڅاوه او د پیرنګي دشمنانو تابع د اسلام او مسلمانانو دشمنان ویل. بل د شک خبره دا و چې د خالص سیاسي مطالبه له ول دومره ډوب مذهبي رنګ ورکول نه غرض اخر سو. ولې عجیبه خبره خو دا و چې چا د پاکستان دا مطالبه په خالص مذهبي رنګ کوله او دا به ویل چې دلته به اسلامي نظام راځي کیږي. نو دغه کسانو خو د اسلام سره هیڅ تعلق او تړون هم نه د اسلام د تعلیم نه خبرو نه د قران او احادیثو په پولیټر شو موږ پکې هم اکثر مشرانو لکه جنال نورتلو دا غوي د خپل ژوند ژواک او استوګنې طریقې داسې وي چې کچاري په پاکستان کې په حقیقت کې یو اسلامي معاشره قائم شي نو د ټولو نه وړاندې به د مسلم لیگ لیډران پکې ځوړندوي. اخر دغه مسلم لیگ د مشرانو کوم ذاتی او اجتماعي عمل د اسلام د روح او حقیقت سره برابرې خوړلو. د جهان بدمره بدکرداره شرابیان او زناکار راغون شوو خو د اسلام او لا اله چغه به وخره. نو په دې خلون هم پوهیدو چې دغه لیډرانو د مسلمانانو د خپل مذهب سره د عقیدت نه جایزه فایده اغستله او چې کله دوی مسلمانانو ته د خدای دغه د رسول او قران نوم اغشتو نو بیا دغه سادهګانو هغه خپل عقیدت داسې په مخه واښل چې دغه مشرانو عمل ته هډو قتل نه بلکې دړندو پسان ورپسې منډه وخلي او انګريز بچي په شاولاړو دی بیٹا پول چې تکړه شي. نو که پښتانه تبا کېدل که بلوچ که بنگالیان او سندیان تبا کېدل نو د انګريزانو پیسو خو دلته په هندستان کې ټول خطاب یافته سران نوابان خانبادران خانساوان زلداران مسلمانان والیان ریاست او سرکاري افسران راټول شوي او د پیرنګي د سرپرستۍ د لاندې د اسلام او مسلمانانو د دروغو خدمت ته ملا تړلې وه. خو ګرانو وطنوالو دلته په دویم جهاني جنګ کې یو بله واقعه وشوه. په جون کال 1941 کې هټلر په روس باندې حمله وکړه او لا شپږ میاشتې تېرې نه وې چې جاپان هم د هټلر او موسولیني سره په مرسته جنګ ته ودانګل او اوله شورا په امریکا وکړه چې په پر هربل په هغه باندې حمله وکړه. نو دغه وخت پورې خو به امریکای د اتحادیانو سره کومکونه کول خراسان په جنګ کې نه شاملېدو. خو د نوو حالاتو پرنا کې چې یو خو هټلر په روس ورختلو او جاپان په امریکا حمله وکړه نو د یورپ د دې جنګ نه په حقیقت کې د دنیا جنگ جوړ شو. د جاپان جنگ ته رادنګلو په هندستان یې خبره یو ډېر لوی اثر واچولو. جاپان هم دنیا را په مخه کړه او چې څو هفتې تیرېدلې نو ځان د هندستان دروازې ته رسولې وو چې په څو هفتو کې ملایا سنگاپور او په دې قبضه وکړه او بیا برما هم فتح کړه. هغه برما چې د کال 1910 پورې د هندستان حصہ و. ګرانو وطنوالو د جاپان جنگي جهازونو په خلیج بنگال کې هغه هم راننوتل او په کلکته بمبارۍ شروع کړې او دنیا ورته کتل چې جاپانیانو توري اوبو یعنی د انډمان نکوبار جزیرې هم ونیولې. چې کله جاپانیانو د هندستان دروازې ډبولې شروع کړل نو د په هندستان کې یو عجیب حالت را پیدا کړو. خو انګريز وای چې هندستان به هندستانیانو ته پرې نکدم که جاپاني اخلي نو وادي اخلي. خو په دغه وخت کې د امریکای رئیس جمهور روزولټ او د چین مشر چیانګ کای شیک په انګريزانو زور واچولو چې د هندستان سره روغه وکړي چې هغوی هم د جنگ خپل قومي او ملي جنگ وګڼي. خو په دغه وخت کې د هندستان په سیاست کې یو بل ډیره اهمه واقعه وشوه. د کانګرس یو ډیر مشهور او تورزن او انقلابي لیډر سباش چندر بوس چې څو واره د کانګرس صدر هم پاتې شو په کلکته کې د خپل کور نه غیب شو او د ممندو په لاره کابل ته او بیا د کابل نه جرمني ته ورسېدو او د جرمني د هندستان د آزادۍ او د پیرنګي برخلاف د جدوجہد کولو لپاره اواز پورته کړو. په دې سلسله کې اخر هغه ځان جاپان ته ورسو او هغه ته یو داسې تحریک روان کړو چې هغه تحریک د پیرنګي په کمزوري کولو کې ډېر لوی لاس درلودو. سباش چندر بوس هلته د هند آزاد فوج په نوم د یو تنظیم بنیاد کېښودو. اصلي خبره دا وه چې کله جاپانیانو د هندستان علاقې ونیولې نو ډېرو د هندستان فوجونو هم وسله غورځولې وه او جاپانیانو دا هندستاني فوج د جنگي قیدیانو په حیث په کیمپونو کې ساتلی وو. په دې جنگي کیمپونو کې سکان هندوان او مسلمانان شامل وو. نو سباش چندر بوس د جاپانیانو په مرسته د هندستان د جنگي قیدیانو له د قامولۍ او وطن دوستۍ په نامه د انګريزانو برخلاف د ازادۍ په جنګ کې د شاملېدلو بلنه وکړه او په دغه وجه ډېر ننګیالان فوجیان د حب الوطنۍ د جذبې د لاندې په دې جدوجہد کې شریک شول او دغسې سباش چندر بوس
د منظم فوجي قوت بنیاد کېښود او د انګریزانو خلاف په ډاګه د جنگ اعلان وکړو. د دې دوه اثر وو. یو خو دا چې کوم نوی فوجي قوت تیار شو نو په دې کې هغه فوجیان او د هغوی افسران شامل وو چې کوم د هندوستان په فوج کې شامل وو. نو دوی د انګریزانو د ټول تور طریقونو خبر وو او هندوستان ورته ګوټ په ګوټ معلوم وو. نو دې خبرې پرنګیان ډېر وارخطا کړل. بل اثر دا شو چې انګریزانو همیشه د فرقه وارانه سیاست اورته په هندوستان کې لمن وخله، خو د هندوستان په فوج کې خو د ټولو فرقو خلک موجود وو. نو انګریزانو د هندوستان فوج د فرقه وارانه سیاست لري ساتلی وو او د فوج ته انګریزانو ویل چې د فوج کار جدا دی او سیاست جدا دی، ځکه چې هم په دې فوج به د انګریزانو د هرې فرقې خلک ډبول. خو سباش چندر بوس دا فوج نن په یو جدا شکل کې ودرو. سباش چندر بوس په دې نوی فوج غږ وکړو چې هغوی په ځای د دې چې د هغه چا سره یو ځای شي چې چا دوی غلامان کړي دي او د دوی ملک لوټي او تالا کوي او د دوی هر قسم استحصال کوي، نو په کار ده چې اوس تاسو خپل قومي او انساني فریضه ادا کړئ او دا موقع ده چې د خپل هغه لکونو روح او خويندو سره په عملی شکل کومک او امداد وکړئ څوک چې د انګریزانو خلاف د هندوستان په خپل خوره د آزادۍ په اخري جدوجہد کې بوخت دي. نو چې کله به دا پیغامونه د آزاد هند ریډیو په ذریعه د خلکو غوږونو ته رسیدل نو په عام ولس کې به د آزادۍ جذبه نور هم سیوا کېدله او د پاکستان ناجایزه پلار انګریز ته پته نه لګېده چې اوس په کوم تاخ کې اګې واچوي. د دې نه پس چې څه وشو نو ګرانو وطنوالو هغه به زه تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې بیانوم انشاءالله. یو خبره ته زه کوم چې د کوزې پښتونخوا خلک هغوی دا خبره ثابته کړې چې هغوی په اصلي معنو کې افغانان دي، خو د بده مرغه همیشه د هغوی په سره باندې د آزاد افغانستان مشرانو د ولس خبره زه نه کوم. ولس همیشه د کوزې پښتونخوا خلک خپل وروڼه ګڼي، خو د افغانستان د دولتونو د خپل چوکو په خاطر او د خپل شخصي ګټو په خاطر د کوزې پښتونخوا خلک همیشه چرته هم هغوی خپل بچي نه دي ګڼلي. ګینې په دې تاسو سوچ وکړئ چې په دې دومره 115 کاله اوس جوړیږي، دا تقریبا 200 شي. آیا په دې کې دوی دا کار هم نشي کولی چې د کوزې پښتونخوا دپاره دوی یو دومره قانون جوړ کړی وي چې په هغې کې دا خبره کړې وي چې د کوزې پښتونخوا خلکو ته چې څوک هم دلته راځي هغوی ته به تذکره ورکړې کېږي او هغه به هماغه شان افغان وي چې څنګه نور افغانان دي. د دې نه علاوه تاسو سوچ وکړئ چې دوی څه کړي دي. لر او بر یو افغان دا صرف زمون د پښتون کام او د هغه ټولو که لر کې دي او که بر کې دي پښتنو په سترګو کې دوړې اچولو چې چا د خپل پلار نیکه وطن لوی افغانستان د اباسي نه تر د امو پورې غوښته. خو دې دا دروغجن مشران دوی څه وایي چې یاره اوس هم خبره کوي وایي دا خو د ولس خبره ده او یاره په دې کې زموږ څه کار نشته. نو آیا تاسو د ولس څه چېرته تپوس کړی دي چې ولس څه غواړي؟ دروغجنانو صرف چې کله اوټونو راشي او کله د اوټونو ورځ شي نو بیا ته پښتانه دریا چی. ګوره بچو ګوره زه تاسو یو خبر کوم، دې خلکو ګوره مونږ د خپل شخصي د ګټو لپاره ډېر زیات استعمال کړو. زه چې خپل کم پلان بي به زه تاسو ته وړاندې کوم هغه به زه ډېر زیات په تفصیل سره تاسو ته بیانوم چې دا حالت دی او په داسې حالاتو کې مونږ له څه پکار دي. آیا مونږ هم د دغې په بر کې چې کوم د تش په نوم مشران د په دولت کې ناست دي چې آیا مونږ دوی پسې لاړ شو او په کوزه پښتونخوا کې په هغې تش په نوم قومي مشران پسې لاړ شو چې کوم د پاکستان غلامي کوي او پاکستان غلامۍ کې خوشحاله دي هغوی پسې لاړ شو او که خپل د اباسي نه تر د امو پورې د خپل پلار نیکه وطن لوی افغانستان جوړ کړو. په دې به زه تاسو سره په خپله پلان بي کې خبره کوم او تاسو ته به زه دا خبره په ډاګه وایم چې اوس فیصله ستاسو تاسو کوئ. آیا تاسو خپل وطن غواړئ؟ آیا تاسو په دې دنیا کې یو باعزته ژوند غواړئ؟ آیا تاسو دا غواړئ چې په دنیا کې زموږ څو قدر وکړي؟ آیا تاسو دا غواړئ چې د دنیا په کومه لوبه کې چې کومه په بین المللي لوبه روانه په هغې کې زموږ حیثیت وي؟ ځکه چې زموږ له خدای پاک یو داسې جغرافیایي حیثیت راکړی دی چې د پکار دی چې د افغانستان نه د سرو زرو مرغۍ جوړ شي. خو د بدبختۍ نه زموږ یو ولس مشر یا یو مشر که سیاسون دي که هر څوک دي او داسې په کوزه پښتونخوا کې چېرته هم دا سوچ نه دی کړی چې د لر او بر د کېدو په وجه به افغانستان کوم ځای ته رسي. هغه به د اسمان ستوري شي، هغه به په دنیا کې هغه افغانستان شي چې کوم د احمدشاه بابا افغانستان. لکه ګوره زه یو خبره کوم چې په بنګال کې د یو ریاست مشر په یو کمزوري ریاست باندې نه ورته نو چې ورته وایي چې یاره په دې ریاست باندې ورشه دا څه درته مسلې جوړې کړې دي.
ځکه چې هغه به د لوی ریاست د مسلې جوړوي. هغوی یارېږم نشم ورته بګني دا زما د یو ورځ کار دی ولې ویارېږي چې د وروسته نه راباندې احمدشاه بابا رانشي. ته دې خبرې ته سوچ وکړه چې په بنګال کې په ریاست کې به یو کس ناست هغه په کندهار کې د احمدشاه بابا نه یارېده چې راباندې د پاسه رانشي. او اوس خانه ډیورن راغلی دي او زموږ د تش په نوم مشران وایي چې د ډیورن مسله خو د ولس مسله ده او دا زموږ کار نه دی. نو چې د ولس مسله ده نو ولس ورکړه دغه تاسو غواړئ دوسو پرې چې ولس باندې هغه کړی چې تاسو غواړئ تاسو لوی افغانستان غواړئ که نه غواړئ تاسو ډیورن کرښه په منې که نه منې هغه کار تاسو نه دی کړی. ګوره زه بله ورځ یو ځای زما ملاقات و چا سره هغه ماته یو ډېره زبردسته خبره وکړه. هغه ماته وویل ګوره ماشاءالله وایي فلسطین دی وایي دنیا ته پته چې فلسطین یوه مسله ده وایي ته لګیا یې او دا خبره ته ډېره په زور سره شروع کړې چې د عباسي نه پورې د افغانستان ځمکه ده خو د دنیا په یو فورم باندې دا خبره څوک نه کوي چې او نه د دې مسلې نه څوک خبر دي چې پاکستان د افغانستان ځمکه نیولې. اخر ولې مکه خبر ده چې د افغانستان یو دولت هم د دنیا په یو فورم باندې دا خبره چرته هم نه کړې چې د فلسطین پورې د ځمکه چې کومه د ډیورن نه دا د افغانستان ځمکه ده. نو چې د افغانستان دولت یې نه غواړي نو د دنیا څه کار دی چې د افغانستان دولت دا نه وایي چې د ډیورن نه واخله د عباسي نه پر ځمکه دا د افغانستان ځمکه ده. نو چې افغانستان یې نه غواړي نو د بل چا څه کار دی؟ نو ګوره بچو خبر شي چې دا خلک چې کوم دي دې خلکو زموږ د قومیت د جذباتو سره ډېر زیات لوبې کړي دي. دې زموږ پښتونیت شرمولی دي. دې زموږ په پښتونیت باندې لمنې راوړي دي. نن هغه وخت چې ګوره راجمع شي او ګوره دې خلکو اول د دې خلکو بندوبست کول پکار دي چې راکم زموږ په سر باندې سوداګانې کوي او زموږ په سر باندې ناست دي. ګینه والله چې ګوره په افغانستان ګوره بچو روانېږي دا درته وایم زه ورته په خپل بي پلان کې خبرې کوم چې څه مصیبتونه افغانستان ته را روان دي. که موږ نن هم په دې خبره باندې پوه نه شو چې څه کېږي او څه سره روان دي نو بیا به څه کوو؟ بیا به جاړو لاسونه به ترولو لکه د فلسطینیانو په شانتې. فلسطینیانو به څه کول؟ هغوی به په اسرائیلو په کسانو باندې خپل ځمکې خرڅولې او مهدي علیه السلام به راځي او یاسې به د دوی نومونه واپس واخلي. نن د افغانستان چې دا کم کسان ناست دي او دا کم کسان چې دوی د افغانستان مشران بولي نو دا یاد ساتئ چې دا سبب که دا افغانستان خرڅېده دوی د افغانستان هم ټول خرڅوي. زه دا خبره په بار بار کوم چې امیر عبدالرحمن خان د ډیورن کرښه په کاغذ منلې وه او د اشرف غني دولت ولا عملي شکل ورکړه. نن تاسو وګورئ چې زموږ افغان ولس زموږ خپل وطن پېښور ته په ویزه باندې رواني دا د چا په دور کې شو دا د ده په دور کې شو او اوس په بیا د 5 کالو دپاره ستاسو رئیس جمهور چې نو د لوی افغانستان پروژه به کوم ځای ته لاړ شي نو بیا به 15 کاله په قلاره باندې کېنې خو زه هغې ته نه پرېږدم. ګوره چې زه څه کوم دوی خو زه راشړلم پاکستان ته به لاړ شي ووایي چې زما د افغانستان سره څه کار دی زما وطن پاکستان دی خو دوی ته زه معلوم نه یم. زه به په دې خبره پسې د دوی سترګې ړندې کړم. زه افغان وم افغان یم او افغان به یم او زه به د لوی افغانستان لپاره تر د خپل مرګ د آخري سلګۍ پورې به زه د لوی افغانستان لپاره مبارزه کوم. دا زما وطن دی دا زما د پلار وطن دی دا زما د نیکه وطن دی. دا ماله چې په پلیټ کې نه ده راکړی. ګران وطنوالو ګوره دا یاد ساتئ چې نن یو اخري موقع درته زه بیا په لاس درکوم چې زما اولنې موقع اولنې چې کومه منصوبه وه د لوی افغانستان هغه دې خاینانو د دولت مشرانو ړنګه کړه او زه د خپل وطن نه وشړلم. خو زه دا دویمه منصوبه به زه تاسو ډېر زر بیانوم چې دویمه منصوبه د لوی افغانستان د جوړېدو څه ده او که بیا تاسو ما سره راپانسې دی بیا کېنو د غلامۍ ژوند تېروئ او یوازې د غلامۍ ژوند نه ګورئ د افغانستان شتون هم ګورئ بچو په خطر کې دی. زه درته قسم خورم چې ګورئ که موږ د خپل وطن تپوس ونه کړو او لوی افغانستان جوړ نه کړو نو ګورئ د افغانستان شتون په خطر کې ګوره دا درته زه ثابتوم چې د افغانستان شتون په خطر کې دی او دا تش په نوم مشران به سبا په افغانستان کې ونه ویني. دوی به خپلو بچو سره په بر دنیا کې ناست دي. دا زما تاسو د سوال او یو خري دغه دی چې ګوره دا یاد ساتئ چې زه پلان بي بیان کړم هغې پسې یو ما سره دا ځل راپسې او په سمه به راپسې دا ډېر کسان ډېرې زیاتې دعاګانې کوي. پاک الله بچو خوشحاله لره او زه هم درته دعا کوم تاسو ما ته دعا کوئ زه به تاسو ته دعا کوم چې په شریکه سره راپاسو او دا باسین پر خپل وطن جوړ کړو.
ځکه ګوره دا به صرف موږ جوړو، دا ګوره بل څوک نه جوړوي، دا به موږ جوړو. او ځکه چې دا زموږ وطن دی، دا د بل چا وطن نه دی. د بل چا څه کار چې تاله وطن جوړي، د بل چا څه کار چې مال وطن جوړي. دا به موږ په خپل جوړو، هم به آزادو، هم به په خپل آبادو ان شاء الله تعالی. ګوره ګرانه زه تاسو ته یو خبره کوم. دا ما چې د پښتنو د تاریخ دا ما په ویډیو کې بندو، نو دا ما د سره لپاره بندو، دا هم ما د دې لپاره بندو. او خاص کر د کوزي پښتونخوا زموږ چې کوم پښتانه بچي دي د محکوم افغانستان، نو هغه خو په یو ډېر لوی سازش سره د خپل تاریخ نه لرې پاتې شوي دي. نو ځکه ما په دې باندې 15 کاله ولګول، خو د پښتنو ټول تاریخ مې په ویډیوز کې په دې بند کړ چې که څوک تعلیم یافته دي، که څوک باسواده دي، که څوک بېسواده دي، که څوک بې تعلیمه دي، چې هغې هم کتلی شي. ځکه چې زه په خپله اول خپل ځان ونه پېژنم، نو بل څوک مې نه پېژني. او زه به خپل ځان الې پېژنم چې زه د خپل تاریخ نه خبر شم، او چې زه د خپل تاریخ نه خبر نیم، زه خپل ځان نشم پېژندلی. دا یو کس دی جان حضرت، دی لیک چې مشره ته ولې د افغانستان نه وویشتل شوي. په دې خو ګرانه ما ډېر لوی پروګرام هم کړی، خو لنډه به درته زده ویم چې ځکه چې زه د افغانستان ولس د افغانستان نه نه یم ایستلی. د افغانستان ولس په علماله د 19 ولایتونو نه خلک په څو ډیلیګیشنز کې، په 455 مختلفو ډیلیګیشنز کې په وفدونو کې مانه خلک راغلي دي. افغان ولس مله ډېره زیاتې مینه په کابل کې راکړې وه. خو د افغان ولس او افغان دولت دا دوه مختلف شیونه دي. د افغان دولت چې څنګه ما دا خبره وکړه، چېرته په تاریخ کې دا نه دي غوښتي چې کله موږ یو بل نه په کال 1834 کې جدا شو چې دوی په خپل منځ کې یو ځای شي او لر او بر د یو شي. نو د افغانستان دولتونه په دې باندې یېرېږي که د کوزي پښتونخوا پښتانه زموږ سره یو ځای شي، نو هغوی باسواده دي، تعلیمونه پکې سیوا دي، بل هغوی ډېر زیات دي، نو بیا به زموږ چوکۍ په خطر کې شي. نو چې په دولت کې کم یو قسم په ار کې کینی، نو هغه یوازې د ځان د بچ کولو خیال نه کوي، بلکې هغه د راتلونکي په ار کې چې به کوم کسان راځي د هغوی د بچ کولو هم خیال ساتي چې مشر دی وي نو لر او بر یو افغان، خو که مشر وي نو مشر به خامخا د بر وي. خو څونه پورې چې زموږ د محکوم افغانستان د کوزه پښتونخوا د خلکو خبره ده، نو مونږه زمونږ د افغانستان مشران که یا په کندهار کې ناستو او یا د تیمورشاه نه پس په کابل کې ناستو، نو مونږ په سر سترګو باندې دوی خپل مشران ګڼلي وو او موږ به دوی ته خپل مشران وي. خو بیا په کال 1834 کې چې سیکانو په پیښور باندې حمله وکړه، نو په هغه وخت کې هم زمونږ مشران چې کوم هغه د دوست محمد خان رونه یار محمد خان او سلطان محمد خان، نو هغوی ورته موږ پرېښودو، دوی جلال آباد ته راوتښتېدل او موږ یې سیکانو ته پرېښودو. نو خبره داسې ده چې هماغه بدبختي ده چې د اوسه پورې هماغه بدبختي را روانه ده چې د افغانستان دولتونه هغوی سره دا یاره پیدا شوه او دا چېرې که دا لاره بر یو ځای شي، نو بیا به کیدای شي موږ ته خطره پېښه شي. نو خبره ته چوکو ته به خطره پېښه شي. نو ګرانه د دوی مسله صرف دا وه چې دوی ته پته ولګېده چې لر او بر یو افغان، په دې خو موږ لګیا او ډیرون نه منو، په دې خو موږ لګیا معاملې کوو، او مشر خو دا خبره په رښتیا کوي، مشر خو په رښتیا وایي چې زه لوی افغانستان غواړم. نو بیا خو زموږ سیاست ختمېږي. نو په دې وجه زه د افغانستان نه یو پیره نه ده ګرانه، دوه پیرې راوشړلی شم. خو زما په دې خبرو باندې هېڅ کار نشته. دا زما وطن دی. زه چې په کال 2019 کې راشړلی کېدم، هم ما خپل د جامو بکس په کابل کې پرېښود، او زه چې اوس په کال 2019 کې راشړلی کېدم، نو اوس ما خپل د جامو صندوق چې کوم دی په کابل کې پرېښی دی. دا زما وطن دی، دا دې ته به زه درځم، دا د پلار وطن نه دی، دا زما د پلار وطن هم دی. نو ګرانه زه به درځم، بیا به درځم او بیا به درځم ان شاء الله تعالی. دا عطارحمان لیکي چې ګرانه مشره هیله لرو د لوی افغانستان په جوړېدو کې چې د آزاد افغانستان د مشرانو لخوا کوم غفلتونه، کوتاهۍ او خطواهۍ او خیانتونه شوي دي، هغه که دې لږ په ګوته کړل. ګرانه زه تاسو ته یو خبره کول غواړم. دا ډېر دردناک بحث دی، ځکه چې دا بحث زه کله کوم ماته ډېر تکلیف وي. ما د داسې خبرو نه ځان خبر کړی دی چې ما هغه خوب ته نه پرېږدي چې اخر دا چوکۍ دومره خوږې وي چې د خپل ولس او د خپل ځمکې په سر په سودا کېده او دوی له شرم نه ورته. ګوره ګرانه تا تاریخي سوال کړی دی، نو زه دا خبره تا ته لږه په تفصیل سره کوم چې زموږ دا نور بچي ته هم خبر شي. خبره داسې ده چې هر کله په کال 1834 کې رنجیت سنګ د انګریزانو په کومک په پیښور حمله وکړه، نو دا
زمونږ مشران د دوست محمد خان رونه سلطان محمد خان او یار محمد خان دوی جلال آباد ته راوتښتېدل او موږ یې ورته په ځای پرېښودو. بیا چې کله په کال 1850 کې د هندوستان اولنې جنگ ازادي وه، نو هغه 2 کاله او 2 میاشتې جنگ ازادي وه. او په هغه جنگ ازادي کې چې د انګریزانو خلاف کوم فورټ تیار شو، کاغه سیکانو، مسلمانانو، فارسیان، هر څوک چې پښتانه، نو دغه فوج مشر بخت خان یوسفزی و. نو په دغه وخت کې د هندوستان نه ایست انډین کمپنی خپره چاپیره کړې. نو برتانیې نه د ایست انډین کمپنی مشر ته په هندوستان کې مکتوب راغی چې مونږ دا جنگ هسې هم بیلو، بل اړخ ته افغانستان په خپل ځمکه رونخیږي، نو تاسو یو داسې کار وکړئ چې تاسو دا ځمکه افغانستان ته پرېږدئ پر ازاد سلا باندې، چې په راتلونکي کې د افغانستان سره زموږ یو تعلق پاتې شي. نو هغه ورته یو خبر وکړه، هغه جواب ورولېږه چې دا خپل ځمکه څوک وغواړي نو ولې به ورکړو. نو د افغانستان امیر دوست محمد خان خدا نه غواړي چې زمانه کې مال خپل ځمکه راکړه، نو زه ولې ورکړم؟ او بیا امیر دوست محمد خان له 10,000 پونډه د میاشتې وظیفه مقرره کړه او د خپل ځمکې تپوس نه کړ. یوه. دویمه، بیا امیر عبدالرحمن خان هغه زموږ په سر سودا کوي او د کوزې پښتونخوا د پښتنو او د اباسین واحده تر د ډورونو پورې په خپل ځمکه باندې سودا کوي او په څونه پیسو کوي؟ 6 لکه روپۍ د کال. د خبرې ته سوچ وکړئ. او دغه شانتې زموږ په سر د کوزې پښتونخوا پښتنو په سر بیا یو سودا وشوه. بیا د هغه د مرګ نه پس د هغه زوی حبیب الله خان راځي او په دغه وخت کې په کال 1900 او 14 تر کال 1919 پورې اولنې جنگ عظیم و. نو د دغه جنگ په دوران کې جرمني، آسټریا، هنګري او ترکی دا یو طرف ته او انګریزان او داوی اتحادیان بل طرف ته. نو د جرمنیانو او د ترکانو د دوی یو وفد راغی افغانستان ته او حبیب الله خان ته وویل چې ته په خپل ځمکه ورشه او موږ به د هر قسمه کومک کوو. خو حبیب الله خان یو عیاش انسان، شرابي کبابي، او هغه د خپلو د انګریزانو سره د دوستۍ نه او د خپلو شرابو کبابونه د ډیورن نه ولا تر د اباسینو پورې د ځمکې او د خپل اولس په سر باندې سودا وکړه. دغه د مرګ نه پس دغه زوی امان الله خان یو اته لپاره د غرور نصر الله خان باچا شو، خو بیا امان الله خان باچا شو. نو په دغه وخت کې په امان الله خان باندې یو خبره په عام پوجرو کې په مجلسونو کې دا خبره کېده چې د خپل پلار په بر کې د لاسو. نو ځینې مشران دا لیکي تاریخ پوهان چې د خلکو مخ د دې خبر او خیال بخ طرف ته اړولو لپاره د انګریزانو خلاف د جنگ اعلان وکړ. په دغه وخت کې د سره 50,000 فوجو چې هغوی سره ډېرو سره پکې وسلې هم نه وي او د سره د هغوی د تنخوا ورکولو پیسې هم نه وي. خو چې د جنگ اعلان وکړو نو د ډیورن نه تر د اباسینو پورې ورسره ټول ولس راپاڅېد، ټول پښتانه ورسره راپاڅېدل. تر دې پورې چې انګریزانو کوم فوج تیار کړو دغه په نوم باندې د خاصدارو په نوم باندې په قبایلو کې د سکاوټس په نوم باندې د ملیشیا په نوم باندې، نو هغه فوجانو هم هغه قوتونه هم امان الله خان سره راپاڅېدل او د انګریزانو خلاف جنگ شروع کړ. نو یو انګریز لیکي چې په قبایلو کې زمونږ سیاست بالکل ناکام شو، ځکه چې هغوی هغه ټوپکې چې کوم موږ دوی له ورکړی وي او هغه ګولۍ چې کوم دوی له موږ دوی له ورکړی وي هغه ټوپک دوی په موږ پسې راواغشت او د امان الله خان په مرسې په موږ باندې ډزې شروع کړې. نو زمونږ سیاست په قبایلو کې بالکل ناکام شوی و. خو دغلته یو بله خبره وشوه، انګریزانو ته پته ولګېدله،
افغانستان خو د خپلواکۍ خبره کوي او خبره خو اباسین ته ورسېده نو دا خو د لارو بر خبره شوه زموږ چې کومه پروژه دغه خو لګیا د خرابېږي د پښتنو د تقسیم چې کومه پروژه وه نو هغوی افغانستان ته وایي چې د سولې خبره کوو او بیا په 8 اګست کال 1919 کې په پنډۍ کې یوه معاهده وشوله چې په هغې کې استقلال واخیستی شو ډیورن ورسره ډیورن اوماقه خبره ومنه چې کوم زما پلار کړی و دغه پلار وایي چې کوم زما پلار کړی ده نو د خبره وکړه د امیر عبدالرحمن خان پورې رسي چې موږ هغه خبره باندې ولاړ یو او دغه چې د کوزې پتلوخه د پوځدون په سر باندې سودا وشوله او امیر امان الله خان د نیمې نه د کم افغانستان استقلال واخیستو امان الله خان د منځ نه ځي بچه څخه راځي بچه څخه زموږ قبایلي وروڼو د تخت کوز کړی او نادر خان یې پکې نیولی او بیا دغې نادر خان همدغې قبایلي وروڼو زموږ بانې ورته جوړولې او دغه ته وشړل په دې باندې چې یاره د قبایلو د علاقې نه یره پیدا شوې ده چې هلته کې د سقویان دي او هغوی په دغه باندې راځي په کابل باندې نو تاسو واپس وطن ته لاړ شئ او په دې باندې هغوی د کابل نه وشړل د هغې نه پس ظاهرشاه راځي ظاهرشاه چې کله په کال 1940 کې پاکستان جوړ شو نو په هغه وخت د پاکستان یو څو ورځې ژوند و فوج موج هیڅ ورسره نه او افغانستان 200 کاله شتون لرلو چې فوج او هر څه ورسره و خو دوی په خپله ځمکه باندې ور نه راغلی بیا په کال 1900 او 15 کې چې کله د هندوستان او د پاکستان جنګ نو د جنگ د شروع کېدو نه مخکې ذوالفقار علی بوټو چې د پاکستان وزیر خارجه و هغه کابل ته لاړ او ظاهرشاه سره ملاقات وکړ چې یاره زموږ داسې جنگ دی شروع کېږي نو تاسو هسې نه چې په روسو په موږ باندې رانه شي ده ورته ویل بېغم اوسه دا علاقې به دله موږ ساتو او بیا چې کله د کال 1901 کې جنگ شروع شو په مشرقي پاکستان کې نو په هغه وخت د قبایلو یو جرګه راغله او باچا خان په کابل کې و نو ده ته ویل چې یاره پاکستان په مشرقي پاکستان کې هندوستان سره جنګ شروع کړی دی خپلو خلکو سره جنګ شروع کړی دی او په مغربي پاکستان هم هڅه کولای شوې دي نو موږ سره کوم کې وسله راکړي چې موږ خپله ځمکه به ورکړو د اباسین پر ځمکه ازاده کړو نو باچا خان ورته وویل چې خبردار پاکستان ته به مسله نه جوړوئ په مغربي محض باندې بیا هغوی لاړل باچا صاحب له نو ظاهرشاه هم ورته دغه خبره وکړه او بیا ظاهرشاه یو لوی مکتوب ولیکه او د پاکستان سفارت ته ولېږلو چې تاسو کو د دې علاقې نه چې کومه د ډیورن د علاقه د دې نه بالکل بېغم اوسئ دا به دله موږ ساتو او تاسو زموږ د طرف نه تاسو ته هېڅ قسمه په کار کې تاسو څه خطره محسوسه نه کړئ بله خبره تازه کوم هغه ځي د منځ وړل کېږي او دغه راځي داود خان راځي تا په ما داسې سوال کړی دی چې زه مجبور یم چې ډېر تفصیل سره دا خبره وکړم داود خان راځي داود خان خو اول پرچې مې ځان سره واغېشتو خو برخه ته په دغې تفصیل کې نور نه ځمه خو بیا یو وخت کې د روس سره د شوروي اتحاد سره د ده تعلق خراب شو نو د امریکې سره تعلق جوړول غوښتل نو دغه سره یې ملاقات وکړه رضا شاه پهلوي سره چې دغه په وجه او دغه په ذریعه باندې امریکا سره تعلق جوړ کړي نو رضا شاه پهلوي د ایران باچا چې کوم هغه ورته وایي چې زه په راتلونکي 10 کالو کې تاسو له 2 میلیارډه ډالر درکوم او بیا ورسره په کال 1908 کې ملاقات نو ورته وایي چې ته د ډیورن خبره ومنه نو او دا بین المللي سرحد ومنه نو زه به موږ به تله 3 میلیارډه ډالر درکو دورته چې دا خبره سره منم په دې فیصله وشوه چې په جون کې به دغه راځي په جولای کې زما په خیال به راځي رضا شاه پهلوي کابل ته او په سپتمبر کې به داود خان امریکې ته او جیمي کارټر دوی سره به هغه ټایم کې بیا د ډیورن خبره دوی سره خپل منځ کې مني خو قدرت ته بله څه منظوره وه په دغه وخت کې انقلاب وشو او د دوی دا پروژه شنډه پاتې شوه ګینې زمونږ د اباسین نه واخله تر ډیورن پورې د 1,40,000 کیلومترو مربع ځمکې سودا او د خپلو پښتنو بچو سودا په 3 میلیارډه ډالر باندې شوې وه دا خبره د امریکې یو
کس دی چې اوس هم ژوندی دی او په بروکن انسټیټیوټ کې په ډېر لویه عهده باندې دی. هغه 15 کاله د CIA افسر پاتې شوی دی او د اوباما پورې د څلورو رئیس جمهورو زمونږ په علاقه په جنوبي ایشیا باندې مشاور هم پاتې شوی دی. دا هغه په خپل کتاب وټ وی ون کې لیکلی دی. څوک یې کتل غواړي تاسو کتلی شئ. نو زمونږ په سر باندې په مختلفو وختونو کې سوداګانې وشوې. بیا د هغې نه پس ترکیې راځي. ترکیې په اولني میټینګ کې دغه ته ووایي برژنیف ته چې مونږ به پښتانه او قبایل د پاکستاني استعمار د جبر نه خلاصو او پښتانه به خپل پلار کې وطن افغانستان سره شاملېږي. هغه د مزد دی. بیا دغه راځي امین. نو امین په کابل کې د روس سفیر سره په ملاقات کې ورته وایي چې زه اباسین په خپلو سترګو لیدل غواړم. هغه هم نه منځ نه ځي. کارمل راځي. کارمل هم غوښتل چې له ورباندې یو ځای شي. ځکه بیا خپله لور یو سیاسي واده په کوزه پښتونخوا کې ورکړه. او بیا د هغې نه پس ډاکټر صاحب راځي. ډاکټر نجیب. ډاکټر صاحب د بدبختۍ نه هم هغه خلکو لا په کوزه پښتونخوا کې لاس ورکړ چې چا لوی افغانستان نه غوښته، چې هغه د باچا خان فیملي وه، هغه د صمد خان فیملي وه. هغوی یې افغانستان نه غوښته. او دا د ډاکټر صاحب ډېره لویه اشتباه وه. بیا مجاهدین راځي. بیا چې کله طالبان وجود لره نو په هغه وخت کې د پاکستان چې کم د فوج کې جنرال پاتې شو نصر الله بابر، هغه په کندهار کې مولا عمر سره په ډوډۍ باندې ناستو. نو ورته وی چې د امیر المؤمنین صاحب د ډیورن دا خبره اومنه، نو بس خبره خلاصه ده. نو ډوډۍ خوړو، هغه ګوله لاس کې نیولې او نوړې لاس نیولې وی کېده دا نوړې واپس هغه په واپس کې خدا خپل کسانو ته وی رسوي بل دک صدر د وطن یو شړای. بیا د اغینه پس کرزی صاحب راځي. کرزی صاحب وایي چې ما شل پیرې ستلې وم دغه ته پاکستان ته، او هره پیرې ماته وایي چې ډیورن اومنه او خپله خارجي پالیسي لاس کې راکړه نو هر څه به ټیک شي. خو موږ دې ته تیار نه یو. خو د بده مرغه کرزی صاحب دا خبره حلې وکړه چې کله د ارګ نه ته 14 کاله پس، او دا خبره د جیب کې ساتلې وه. داسې نو پکار که ده په اورنۍ پیره دا خبره دته شوې په کار چې دی راغلی او د خپلو دغه چې د 48 ملکونو کسان ناستو، امریکا ناسته وه، چې دوی هغې ته ویل چې بهي خبره داسې نه ده. خبره زما د ځمکې ده، زما ځمکې قبضه کړې ده، ما له خپله ځمکه د هغوی نه ولې خبره خلاصه ده. بیا دوی په پنجاب نه په ما باندې حملې نه شي کولی. هغه هم ولسمشر و، هغه دا خبره اخر پورې پټه ساتلې وه. او زه خو په دې حیران یم که په دغه وخت کې زوم په دې فوج کې یو قسم نو چې د په پاکستان حمله کړې وه چې دی نه جنګ جوړ کړی. په کار چې د جنګ د بغیر د هغونه شروع کړي هغوی به کې خامخا رالنګېدل، لکه څنګه چې په دویم جنګ رژیم کې ویسټن چرچل کوشش کړو چې امریکا په جنګ کې ځان سره راولړي. بیا کرزی ځي او دغه راځي اشرف غني. بیا ځي چې څنګه راغی اول سفر یې دغه ته وکړ پاکستان ته، او لاړ د پاکستان د فوج په ځای دی چې سیاسون سره مله شوی وي، سیاسي دولت سره مله شوی، نو لاړ دغه ته راولپنډۍ ته، او هلته یې د هغه فوجانو د یاد په چې کوم ځایونو په هغې باندې ګلونه کېښودل چې د کومو د لاسه مونږ د تېرو 40 کلونو په اور کې سوځو. او بیا چې انتخابات کېدل نو اوس بیا تلو د ICI دفتر ته تلو. او د ټولو نه دام تاریخ دی. تاریخ په زما د آزاد افغانستان ورونو خویندو او بچو تاریخ به دا خبره ثابتوي، او دا به دا تاسو ته وایي چې د کوزې پښتونخوا نه یو کس راغی او هغه وایي چې زما د پلار نیکه وطن افغانستان دی، چې د هغه نوم مشال خان ټکر، او د اشرف غني دولت هغه 2 پیرې روښړه. دا به تاریخ لیکي. دا تاریخ جوړ دی. دا به تاریخ لیکي چې د آزاد افغانستان خلکو د محکوم افغانستان خلکو سره څه کړي. نو دا تا زما یو داسې یاداشت راولړزو اته روانه بچي چې نور پکې ډېرې خبرې دي، خو د حالاتو د نزاکت په وجه باندې هغه خبرې زه کول نه غواړم. یې نور هم ډېرې ذاتي خبرې دي. اوس خبره دا ده چې وخت ډېر شو او اوس به په لوی الله سپارم
تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین تر دامو پورې د لوی احمدشاه بابا لوی افغانستان د ازادۍ په هیله. مشال خان ټکر.